سلامونه هیوادوالو، هیله د روغتیا مو په برخه وي. لکه څرنګه چې ما مخکې تاسې په جریان کې کړي وه چې موبایل مې کسانو رانه واخیستی او سیم کارت و هر څه مې پکښې فعاله وه. د هغه نه وروسته د دوستانو په توسط یې ما خپل فیسبوک و ځینې اکاونټونه په لاس راوړله. متاسفانه ووایم چې څو پوسټونه مې کړي او دا چې هغه سیم کارت و هر څه د هغو په لاس کې دي. نو فیسبوک کمپنۍ مې هم فیسبوک بند کړی دی او انسټاګرام هر څه مې بند دي. نو هیڅ لاسرسی نه لرمه ټولنیزو رسنیو ته او سیم کارت مې هم د افغان بېسیم شرکت نه راکوي. نو زه نه پوهېږم چې په دغسې وختو کې او دغه رقم وضعیت کې څه کول پکار دي، خو بیا هم زه خپله هڅه کوم چې خپل اکاونټ و خپل موبایل شمېره بیرته په لاس راوړم. او ستاسو دوستانو څخه مې هیله هم دا ده چې دا پیغام تر ډېرو کسانو ورسوئ چې په جریان کې سي چې زما له نامه او زما له ټولنیزو شبکو څخه څوک سوء استفاده ونه کړي.